بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. او اوس راځو په ننني درس پیل کوو. نننی درس مو د ارتفاع او د تنزیل زاویه په هکله دی چې په نهم صنف کې دغه درس راغلی دی چې په صفحه د 119 صفحه کې دغه درس راغلی. ښه، موږ مخکې درسو کې زاویه د مایل باندې وغږېدو چې زاویه د مایل هغه زاویه ده چې یوه کرښه له مثبت جهت سره جوړوي، مثبته زاویه ده. البته که چیرې موږ همداسې یو کرښه ولرو، دا محور د اکس سره چې جوړوي، دغه تانجان د دې زاویې په واقعیت کې مایل ده. مایل څنګه تعریفوو؟ تانجان د زاویې ده چې کرښه یې د مثبت جهت سره جوړوي. که چیرې موږ دلته هم قایم الزاویه مثلث رسم کړو، تانجان د دغه زاویې دلته که تیتا وي، دا ای او بی مایل ته کېږي تانجان د تیتا چې ای پر بی ده، مقابله ضلع پر مجاوره ضلع، دې ته مایل ویل کېږي. البته مایل مونږ که چیرې په یو شکل کې ولرو، په دې شکل مایل د دې تانجان نیسو، دا دغه ضلع تقسیم دی مقابله ضلع، تانجان د تیتا مایل ده، تانجان د زاویه ده چې دغه کرښه د مثبت جهت سره جوړوي. ښه، دا که چیرې موږ دا پورته بوزو، دا قیمت البته ای پر سی ده، دلته کولی شو چې دغه زاویې ته تیتا یک وایو، تیتا یک تانجان د تیتا یک مساوي کېږي بیا هم ام یک، دغه طول بی پر سی کېږي. ښه، اوس موږ ګورو چې بی له ای څخه زیات ده، پس په دوو کسرونو کې چې مخرجونه سره مساوي وي، هغه کسر لوی ده چې صورت زیات وي. پس بی لوی له ای نه ده، په دې خاطر د دې خط مایل زیات ده. موږ د تیتا نه د تیتا یک مایل زیات ده، یعنی مقابله ضلع البته زیاتیږي پر وتر دلته دغه مقابله ضلع، دلته مقابله ضلع پر مجاوره ضلع، دلته مقابله ضلع پر مجاوره ضلع. نو بیا دغه قیمت نه بی پر سی لوی له ای پر سی نه ده، پس مایل زیاتیږي. که هر څونه زاویه لویېږي مایل چه کېږي؟ زیاتیږي، ځکه مقابله ضلع زیاتیږي. ښه، زاویه د ارتفاع او زاویه د تنزیل چې ته وایي، که چیرې موږ یو شی په لوړه نقطه کې واقع وي او موږ دته وګورو، دغه خط سیر یا د دید مسیر او له افق سره چې کومه زاویه جوړوي، هغه ته زاویه د ارتفاع ویل کېږي. که چیرې یو فرضاً داسې یو برج ده، موږ له دغې نقطې نه دته ګورو، دغه مسیر د لیدو دی موږ ده د دې ځای ګورو، او له افق سره چې کومه زاویه جوړوي، دې زاویې ته ارتفاع ویل کېږي. زاویه د الفا ته په نام د زاویه د ارتفاع ویل کېږي. او که چیرې موږ له یو لوړ جای څخه ټیټ جای ته وګورو، دغه مسیر د لیدو د موږ یا له کومه زاویه چې له افق سره جوړوي، دې ته زاویه د تنزیل ویل کېږي. فرضاً که چیرې موږ دلته یو برج ولرو، له دې نقطې نه موږ که وګورو، له افق سره البته دغه زاویه جوړوي چې دې ته که بیتا وایي، دغه مسیر د لیدو د موږ له افق سره چې کومه زاویه جوړوي، هغه ته زاویه د تنزیل ویل کېږي. مثال نوشته کوو. د یو کاغذ پران د تار اوږدوالی د یوه کاغذ پران
د تار اوږدوالی 120 متره دی وي یا دی فرق نه کوي. د دې کاغذ پران د جګوالي یا ارتفاع د دې کاغذ پران جګوالي یا ارتفاع زاویه 45 درجه ده. د کاغذ پران جګوالی وټاکئ. د کاغذ پران جګوالی وټاکئ. ښه، موږ پوهیږو چې کاغذ پران په دې شکل، البته که دې ته موږ کاغذ پران فرض کړو د تار اوږدوالی له ځمکې نه البته 120 متره دی. د دې کاغذ پران جګوالي یا ارتفاع زاویه، دا تار د کاغذ پران کومه زاویه چې له افق سره جوړوي، له دې ځمکې سره یا افق سره یې جوړوي، دا څو درجې ده؟ دا ده 45 درجه. البته ښه، دا 45 درجه د کاغذ پران جګوالی پیدا کوي. جګوالی دغه قیمت ده. جګوالی یعنی دغه متن موږ شکل کې رسموو. پوهیږو چې کاغذ پران داسې شکل لري، 120 متره یې اوږدوالی ده او دغه تار چې له ځمکې سره 45 درجې زاویه جوړوي، چې دې ته زاویه د ارتفاع ویل کېږي، چې موږ ته یې راکړې. موږ دغه جګوالی د کاغذ پران، یا جګوالی ته که موږ اچ وایو یا ارتفاع، دلته موږ که چیرې تانجان یا ساین ونیسو، کولی شو چې دلته اول دا قیمت پیدا کړو، بالغه تانجان ونیسو، مګر ښه به دا وي چې دلته موږ ساین ونیسو. ساین دی 45. دلته موږ یو مساوات نوشته کولی شو. ساین دی 45 مقابله ضلع پر وتر. مقابله ضلع اچ ده پر 120. ښه، موږ له مثلثاتو پوهېږو چې ساین د 45 جذر 2 پر 2 ده. دا باید چې موږ حفظ کې ولرو، چې د 0 د 150 د 45 د شپېتو د 90. البته هلته ساین 45 دلته موږ نوشته کوو چې اچ 120. ښه، دا نوشته که 2 اچ 120 ضرب د جذر د 2 اچ مساوي کېږي 120 تقسیم په 2 ضرب د جذر د 2. دا اچ مساوي کېږي 80 جذر د 2. یعنی موږ ارتفاع په دې شکل پیدا کوو. تار د کاغذ پران موږ رسم کړو په دې شکل وي، او دغه تار د کاغذ پران 45 درجې زاویه د جګوالي زاویه، یعنې له افق سره دغه تار 45 درجې زاویه جوړوي. د کاغذ پران جګوالی اچ موږ ورته ویل، دلته ساین نیسو چې مقابله ضلع پر وتر، یعنې هدف دلته دا چې دلته یو مساوات تشکیل شي او یو مجهول. ساین 45 پیدا کول چې 120 لرو، اچ لرو، البته آخر کې به متر نوشته کړو، یعنې 2 متره ارتفاع لري. 80 جذر د 2 متره ارتفاع لري. ښه، راځو یو بل مثال ته، چې دویم مثال که موږ ته راغلی ده. یو نوري برج له بهر څخه 120 فوټه جګوالی لري. یو نوري یا ترصد برج، یو د ترصد به نوشته کړو برج له بهر څخه 120 اف دا فوټ منور کې جګوالی لري.
هغه نزولي زاویه چې د برج نه هغه نزولي زاویه چې د برج نه یوه بیړۍ لیدل کیږي یوه بیړۍ یا کشتۍ بیړۍ لیدل کیږي 15 درجې ده 15 درجې ده نوموړی بیړۍ له برج نه څومره فاصله لري نوموړی بیړۍ له برج څخه څومره فاصله لري ښه دلته یو د ترصد برج دی البته دغسې که موږ یو برج لرو په دې شکل دا یو برج وي 120 متره جګوالی لري دا 120 فوټه دا جګوالی څو دی 120 فوټ د برج د دې ځایه هغه نزولي زاویه چې د برج نه یو بیړۍ لیدل کیږي نزولي زاویه کومه زاویه ده چې دغه موږ دید له افق سره یې جوړوي دغه مسیر د موږ دید له افق سره یې جوړوي دغه څو درجې 15 درجې له دې ځایه چې موږ ګورو له افق سره او د موږ دید په دې شکل دا مسیر د موږ د دید البته او افق سره 15 درجې زاویه جوړوي ښه جوړوي نوموړی بیړۍ له برج څخه څومره فاصله لري یعنی هدف دا ده چې حتما بیړۍ دلته قرار لري په دې شکل یو برج له سره موږ یو بیړۍ ته ګورو او ارتفاع د برج موږ ته معلومه ده 120 فوټه او دغه زاویه د نزولي چې ده چې د موږ دید او له افق سره یې تشکیلوي 15 درجې ده موږ اوس وایو چې دلته دغه فاصله د کشتۍ تر برجه پورې څومره ده یعنې دغه بیړۍ له برجه څونه لرې ده دا فاصله پیدا کوو ښه دې فاصلې ته موږ که اکس وایو اکس دلته مجهول ده نامعلوم ده چې اکس چی ته وایي ښه دغه پوهېږو چې یو مثلث د قایم الزاویه ده مثلث د قایم الزاویه کې موږ پوهېږو چې یو قضیه د فیثاغورس او یو شپږ نسبت د مثلثاتي موږ پیدا کوی سو موږ پوهېږو چې دغه دواړه خطه موازي دي موازي زاویه د 15 له دې زاویې سره متبادله د داخلي ده داخل د موازاتو کې ده یو طرف د قاطع بل طرف د قاطع ده البته مشترک راست نلري دا زاویه مشترک راست نلري یا 15 دا پلو د قاطع ده دا زاویه بل طرف د قاطع ده او بل دواړه داخل د موازاتو کې دا خط دا هم څو درجې ده 15 درجې چې موږ په دې موازاتو متوافقه او متبادله باندې په اووم سیم کې وغږېدو البته دا 15 درجې دا 15 درجې کیدای شي ښه اوس موږ دلته چې شی ونیسو چې یو معادله او یو مجهول لاسته راسي کولی شو چې نوشته کړو تانجانت ونیسو تانجانت یا کوتانجانت ځکه تانجانت مقابل عضله پر مجاور عضله کیږي یعنی تانجانت د 15 مثلا که مقابل عضله پر مجاوره 120 پر اکس موږ تانجانت د 15 له جدوله کولی شو پیدا کړو دلته اکس دا حاصل طرفین موږ کولی شو وضع کړو په حساب د خاصه تراس 120 په تانجانت د 15 ښه موږ که چیرې تانجانت د 15 په مختلفو شکلو اول ساین د 15 بیا کوساین د 15 لاسته راوړو البته دلته یې نیولی تانجانت
15 3.2 نیولی خو دغه جواب درست ده موږ کولی شو چې ساین د 15 له مثلثاتو هم استفاده کوو یا منفي کوساین د 10 کېږي پر 2 چې دلته بیا موږ هغه پیدا کولی شو خو دا جواب ده و تانجان د 15 له جدول پیدا کوو د اکس قیمت پیدا شو چې موږ جدول د مثلثاتي مخکې موږ په دې باندې کار وکړ چې جدول د مثلثاتي دلته هم موږ درلوده تانجان د 15 و اته نه د تانجان د 15 تقریبا ده 0.25 0.25 0.25 هر څه چې ده دلته به نوشته کوو د روبه کې هغه تانجان نه و هغه ساین موږ ولیده تانجان ته دلته ده تانجان د 15 البته کوساین تانجان دغه ځای کې ده تانجان د 15 0.26 اویا ده یعنې له جدوله یې نشو دلته یې نوشته کوو ښه موږ دلته بیا دې سوال ته موږ راځو چې دلته موږ ولاړو یو برج ده چې 120 متره هغه لري ده ارتفاع لري موږ دغه متن شکل ته راوړو وخت چې متن موږ شکل ته راوسته پوهېږو چې څه رقم ده حلېږي موږ فرض وکړه دغه برج ده 120 فوټه ده هغه نزولي زاویه چې د برج نه یو بیړۍ لیدل کېږي نزولي زاویه له دې ځایه دغلته بیړۍ ده دا لیدل کېږي البته نزولي زاویه چې ته وایي چې له جګ ځای لاندې ځای ته کوز ځای ته وګورې دغه جهت د لیدو د منګه او جهت د افقي کومه زاویه چې جوړوي دې ته زاویه د تنزیل ویل کېږي البته دا 15 درجې ده ښه اوس کښتۍ له برجه څومره لرې ده البته دلته موږ ګورو چې کښتۍ له قیمت اکس ته وایو دلته تانجان یا کوتانجان نیسو که تانجان نیسو 120 پر اکس کېږي ولی که کوتانجان اکس پر 120 کېږي عین قیمت لاسته راځي دلته تانجان د 15 مونږ دا زاویه له دې زاویې سره په دې خاطر چې هغه ده متبادله د داخلي ده مشترک راست نه لري یو طرف بل طرف د قاطع دواړه داخل د موازاتو کې دي ښه نننی درس همدلته پای ته ورسېد د خدای په امان په مخ هم کسه 2 سواله کارخانګي دي بیا په دې به تاسو کار وکړئ